د متلونو کیسې د خپل وطنه ګل وطنه له کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وایي اوښان بېګارېدله ګیدړه هم ځغاسته، ویل پوښتنه نسته. کله چې حکومت له مزدورۍ او امتیاز پرته په زور یو څوک یا د هغه موټر یا بله وسیله کار ته بوځي، بېګار بلل کیږي. وایي پخوا چې موټر نه و نو حکومت به د کار لپاره اوښان، فیلان، اسان، خرونه او نور هغه حیوانان بېګارول چې بار یې وړای سوی. یو ورځ حکومت اوښان بېګار کړي وه. عسکرو چې به هر ځای اوښ لیدی نو هغه به یې نیوی او کار ته به یې استوی. ځنګلي او کورني اوښان ډېر وارخطا وه. که څه هم حکومت اوښان بېګار کړي وه، خو ټول حیوانان ویرې اخیستې وه، ول داسې نه وي چې حکومت د اوښانو سره دوی هم بېګار کړي. لنډه دا چې په سمه غرونو او ځنګلونو کې منډې تړې شروع وې. هر حیوان هڅه کوله چې ځان یو ځای پټ کړي. یوه ګیدړه هم ډېره وارخطا وه او منډې یې وهلې. یو چا پوښتنه ځنځ وکړه چې ګیدړې خدای دې خیر کړي، ولې دومره وارخطا یې؟ ګیدړې ورته وویل چې حکومت اوښان بېګاروي. سړي په خندا ورته وویل حکومت خو اوښان بېګاروي، ته ولې داسې وارخطا یې؟ ګیدړې په ناهیلۍ او ناامیدۍ ورته وویل هی وروره، نه قانون شته او نه پوښتنه، بس ګډوډي ده. داسې نه وي چې یو څوک حکومت ته ووایي چې دا هم د اوښ بچی دی. په دې ګډوډۍ کې په چا سپینوې چې زه د اوښ بچی نه بلکې ګیدړه یم. سړي ته خندا ورغله او پر خپله لار ولاړ. څو ګامه وروسته یو سړی په مخه ورغی، ویل خدای دې خیر کړي، ولې خاندې؟ سړي د ګیدړې کیسه ورته وکړه. له دې پیښې وروسته چې به څوک بې ځایه وارخطا و نو خلکو به ویل چې اوښان بېګارېدله ګیدړه هم ځغاسته، ویل پوښتنه نسته. یادونه: دا متل په کندهار او جنوبي پښتونخوا کې ډېر ویل کیږي. کله چې یو څوک ډارن یا بې ځایه وارخطا وي نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په 1466 شمسي کال له ښاغلي مولوي عبدالعلي صاحب څخه اورېدلې ده. دی اصلاً د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ و چې هغه مهال د جنوبي پښتونخوا د پنجپای یا محمد خیلو په کمپ کې اوسېدی او د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه په مدرسه کې د عربي ژبې استاد و.